مننه چې وخت مو راکړ. بیا هم خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو سره له نږدې ګورم او بیا هم د افغانستان په کرکټ باندې غږېږم درسره. مننه خان صاحب، راتللو نه هم ډېره مننه. او ستړیا خو یې، خو د ستړیا سره کوم احساس چې لري یو پلیر، یو لوبغاړی خپل ملک لپاره، خپل هیواد لپاره چې نمایندګي کوي، نو هغه بیا د دې ستړیا هر څه ورته کور کوي. نتیجه چې شیرینه وي نو هر څه هېرېږي. فکر کوئ چې هماغسې لوبه چې افغانستان وکړه ښه آغاز یې و، دا آغاز به همدغسې وساتل شي؟ خان صاحب، کرکټ ده او بل شل اوریزه لوبه ده، نو په هغه کې یو پلیر څه نشي ویلی. نه یو ټیم ته په کمزوره سترګه کتی شي او نه یو ټیم ته په ډېره جګه سترګه کتی شي، ځکه یو لوبغاړی هم کولی شي چې پوره د میچ نتیجه بدله کړي. نو مونږ که یوګانډا سره هم اول میچ و، مونږ داسې فکر نه کوو چې زمونږ مسابقه یا میچ یوګانډا سره ده. مونږ اول نه همدا شی ویلي وو، که هغه یوګانډا وي، ویسټ انډیز وي، نیوزیلینډ وي، پي ان جي، ټول سره به په یو رقم ته لوبه کوو. خپل پوره کوشش به کوو د یو پلیر یو ټیم په لاس کې د خپل کوشش او رزلټ پسې به بیا د میچ اخر کې یا د میچ نه پس به ګورو چې رزلټ څنګه و. تېر نړیوال جام په استرالیا کې و، هلته بارانونه و، سږکال چې په ویسټ انډیز کې دلته ګرمي بیخي زیاته ده. دغه آب و هوا څومره تاثیر لري په یو لوبغاړي باندې، د لوبې په وضعیت باندې، د لوبې په نتیجې باندې؟ آب و هوا ډېر تاثیر لري، خو چې څومره پلیران دلته دي په ټیم کې، نو هغه کال 12 میاشتې که ورته ووایي کرکټ کوي. کله په یخې هوا کې کرکټ کوي، کله په ګرمې هوا کې کوي. نو خوشبختانه د کوم 9 پلیران چې مونږ په آی پی ایل کې وو، نو ګرمي سره دومره په تکلیف نه یو، ځکه چې د هندوستان ګرمي نه دلته یو دم راغلو، بلد ورسره. نو انشاءالله آب و هوا به دومره تکلیف نه لري او ټول تیار یو ورته. د کوم لوبغاړي چې په آی پی ایل کې نو، هغوی یو هفته مخکې سینټ کټس کې کیمپ کړی و، هغوی د آب و هوا سره هلته بلد شوي وو. نو انشاءالله دا به څه ایکسکیوز یا دا به څه یو خبره نه جوړیږي د لوبغاړو چې موږ آب و هوا سره بلد. د هندوستان یادونه مو وکړه، آی پی ایل پوره سیزن مو ولوبه، د خپل ټیم تر ټولو ټاپ وکټ ټیکر وایي، بیا نړیوال جام ته راغلی. هغه ډک میدانونه د نندارچیانو او دا تش میدان د نندارچیانو، دا څومره تاثیر لري؟ دا فرق خو کوي په یو لوبغاړي باندې، چې هر څومره ووایي چې فرق نه کوي. کراوډ یا تماشاچیان چې څومره ډېرې لوبغاړي ته هم کرکټ یا هغه لوبه خوند ډېر ورکوي. خو که رښتیا ووایي، بیخي مې په اوله لوبه کې فکر هم نه ده شوی چې دا سټینډ ته یا د کراوډ ځي ته وګورم چې څومره خلک راغلي که نه دي راغلي. ځکه زما ذهن کې یو شی و چې میچ وکړو او ښه میچ وکړو، دا 2 پوینټس واخلو. نو دا چې څومره ټورنمنټ مخکې ځي، څومره چې ښه ټیمونو سره یا نیوزیلینډ سره شو، ویسټ انډیز سره شو، میچونه راځي، همدومره به کراوډ هم ډېرېږي. او څومره چې په دې ټورنمنټ کې مونږ مخکې ځو، سوپر 8 شو، خدای کوله سیمي فاینل شو، یا هغه نه مخکې تګ شو، نو همدومره به کراوډ ډېرېږي. نو کراوډ راتللو لپاره به مونږ ښې لوبې کوو چې کراوډ راشي، زمونږ سپورټران پکې ډېر شي. د سوپر 8 یا د غوره اتو ټیمونو د سیمي فاینل یادونه مو وکړه. طبیعي ده چې لوبغاړي، هر ټیم هر لوبغاړی غواړي چې تر اخره پورې ورسېږي. د افغانستان ټیم کې څومره دغه قوت ګوري او یا څومره چانس یې ګوري چې اته غوره ټیم یا سیمي فاینل ته به ووځي؟ لکه څنګه چې ډېره خلکو هم خپل په ټاپ 4 ټیمونو کې لا سوپر 8 هم نه ټاپ 4 سیمي فاینلیسټ کې هم افغانستان یاد کړی. نو دې نه ښکاري چې افغانستان ټیم کې او پلیرانو کې څومره ټیلنټ یا لیاقت شته ده. نو دا اوس مونږ پورې ده ایز ا ټیم چې یو ځای کېږو، خپل کوشش کوو او هغه هڅې خپلې په میدان کې ښیو، هغومره د دماغو نه کار اخلو او خپل ټیلنټ سره او استعداد سره انصاف وکړو. که چېرته مونږ خپل استعداد سره انصاف وکړو، نو انشاءالله مونږ به سوپر 8 نه هم مخکې ځو. انصاف نه مهدف دا ده چې یعنې باور په ځان ولرئ چې بس هر ټیم ماتولی شو، هر ډول حالت کې ښه لوبه کولی شو. بالکل بالکل، خپل ټیلنټ سره انصاف نه مې همدا مطلب و چې کوم استعداد زمونږ په لوبغاړو کې ده، هر یو لوبغاړي چې دلته راغلي دي، نو که هغه په ځان وپېژني چېرته چې ما کې څومره ټیلنټ ده، یا زه کوی شم د نیوزیلینډ ټیم نه یا د ویسټ انډیز ټیم نه ځان ته هم په یو ځان باندې میچ ګټی شم، نو که چېرته دا بلیف یا دا یقین مونږ په ځان ولرو هر یو پلیر، نو انشاءالله ډېر مخکې تللی شو. زه به دا کمره لږه دې خوا ده کې ما ته به تاسو که لږ زما ته ورته نږدې بس په فریم کې پوره راشئ. دغه د آی پی ایل یادونه مو وکړه. په آی پی ایل کې تاسو دا 2م سیزن دی چې لوبېږئ،
څه کاله مو لوبېدی، څه کال لږ چالنجینګ یا د ننګوونکی لیګ ځکه و چې د بیټسمینانو لپاره هغه میدانونه ډېر مساعد و نسبت بالرانو ته. مګر تاسو بیا هم هغه کومه تقاضا کومه توقع چې کېدله هغه توقع مو د ټیم ته تر ډېرې اندازې باندې پوره کړه. هغه ښه ځلېدل په آی پي ایل کې تاسو ته دا اطمینان درکوي چې دغه ریدم یا دغه پروسه او دغه بهیر به همدغسې روان ساتئ شخصا تاسې خپله په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره؟ بالکل هغه ورکوي کانفیډنس یا ریدم ضروري دی یو غټ ایونټ یا ای سی سی ایونټ نه مخکې چې یو پلیر په داسې وخت کې راشي هغه ټورنمنټ ته چې هغه په پرفارم کوي لګیا وي. نو که چېرته بیټسمین یې رنز نه کوي او یو غټ ټورنمنټ ته راشي نو خامخا پریشر پې باندې ډبل کېږي. نو آی پی ایل کې ښه پرفارمنس کول زموږ لوبغاړو ته دا ګټه هم رسوي چې په ورلډ کپ ته راغلل نو هغه کانفیډنس یې 2 برابره کېږي ځکه په هغه لیګ کې چې دنیا یې ټول نه بهترینه لیګ ده همدغه ټول لوبغاړي پکې لوبېږي چې دا ورلډ کپ کې دي. نو دا هغه بلیف یا دا هغه ورته پیدا کېږي زړه کې ډاډ ورته پیدا کېږي چې یاره په آی پی ایل کې هم کوی شو نو دلته خو هم کوی شو هماغه لوبغاړي دي هماغه رقم ګراونډونه دي او د هغه نه لا دا ګراونډونه په ایز ا بالر ووایم لا اسانه دي هغه کې موږ ته ډېر ټف و ډېر چیلنجینګ و ستا خبره. نو بالکل یو مهمه رول ادا کوی شي چې یو لوبغاړی د آی پی ایل نه سیده ورلډ کپ ته راشي او پرفارم یې کړي. مختلف لوبغاړي آی پی ایل کې لوبېږي بیا ځینې لوبغاړي د داخلي لوبو نه راځي د افغانستان ټیم ته بیا دا ټول سره راټولېږي لږ وخت کې دغه جوړښت لوبغاړي څنګه کوئ تاسو خپل هغه افهام و تفهیم چې سره کښېنئ؟ نوین په آی پی ایل کې لکنو ته لوبېږي راشد خان ګجرات ته لوبېږي ګربز کیکار ته خو هلته نور لوبغاړي داسې دي ځوانان لکه صدیق اتل اسحاق او ننګیال چې هغوی بیخي د بل لیول کرکټ او بل لیول فکر او نوین او راشد د بل لیول چې کله سره راټولېږئ 2 هفتو کې 3 هفتو کې امکان لري چې یو بل سره بلد شئ په خواصو باندې په خبرو باندې افهام و تفهیم باندې په دې مسایلو کې دا سخت ګڼئ اسانه ګڼئ که نه یو نارمل پروسیجر دی؟ نه دا خو که وګورې ټولو ټیمونو لوبغاړو همدا حال ده خان صاحب داسې نه ده چې صرف د افغانستان پلیران راځي او یو ځای کېږي ټیم سره که هر یو ټیم وګورې هر یو ټیم سره 1 2 3 ینګسټرز راغلي چې هغوی به ډېر وخت ټیم سره نه پاتې شوي او بل دې لوبغاړو سره داسې نه ده چې دا اول ځل لپاره مونږ ګورو یا یو ځای کېږو کیمپونو کې هم وخت سره تېر کړی دا میچونه هم کړي دي بل د خپل ژبې خلک یو که نورو خلکو سره یې مونږ یو میاشت چېرته لګېږي چې هغه افهام و تفهیم برابر کوو د خپل افغانانو سره مونږ ته 1 ساعت هم کافي ده نو دا شی ما په ټیم کې هېڅ کله هم نه ده کتلی نه مې ده کتلی که هغه ننګیالی راغلی اوس ټیم ته که صدیق راغلی هغوی نه هم دا پوښتنه وکړي هغوی به درته ووایي چې مونږ ته دا شی بالکل احساس شوی نه ده د ټیم ماحول داسې ده چې هر یو پلیر راشي نوی لوبغاړی خصوصا هغه ته دا شی فیل یا داسې احساس ته ورځي چې زه یاره یو نابلده ځي ته ننوتی یم یا دلته یې ما وخت نه ده تېر شوی. د دې لیګ آی پی ایل لیګ نه مو څه شي راوړل دی دغه ځوانو لوبغاړو ته افغانستان ټیم ته نړیوال جام ته چې ترې افغانستان ټیم ته همدا راوړه چې هغه څنګه تا یادونه وکړه چې چیلنجینګ آی پی ایل د بالرانو لپاره نو چې ته کله په هغه سختو پیچونو کې سختو حالاتو کې خپل ټیم ته لوبه وکړې آی پی ایل کې نو بیا دلته چې تا ته لږ سپورټ هم پیچ یا وکټ یا کنډیشن درکوي نو تا ته هغه ډېر زیات ښکاري او د خپل افغانانو لپاره یا نورو لوبغاړو لپاره چې کوم تجربې ما حاصله کړې نو هغه ورسره چې شریک کړمه یاره دا به یې ټول نه بهتري. په نړیوال جام کې د ځوانو لوبغاړو موجودیت دغه 3 نومونه چې موږ واخیستل دوی اول ځل د افغانستان لپاره په نړیوال جام کې لوبېږي او بیا د ډېر سینر لوبغاړي د نوین او راشد موجودیت دا د افغانستان د کرکټ په اړه تاسو ته یو څه پیغام درکړي د یو لوبغاړي په توګه چې نوي غوندې یو سینره مشته متوسط سینره مشته او بیخي یو نوی مجرب لوبغاړی هم بې تجربې لوبغاړی هم راغلی نړیوال جام ته دا خو ډېر خوش قسمته هغه پلیران دي چې په دې وخت کې ټیم ته راځي چې تاسو وویلې چې 3 واړه هغه سټیجز والا پلیران شته ځکه که یو پلیر بالکل نوي لوبغاړو سره شروع کوي کرکټ په یو ټیم کې نو هغه کې داسې یو پلیر نه چې هغه ته په سخت وخت کې مشوره ورکړي ځکه ټول د یو وخت پلیران هغوی ټولو باندې دا یو رقم حال راغلی په هغه وخت کې په دوی هغه شی تجربه کړی نه لکه څنګه چې اوس مونږ کې نبي ده که مونږ هر څومره هم کرکټ وکړو آی پی ایل وکړو نور لیګونه وکړو هغه دومره کرکټ کړی ده چې مونږ باندې سخته راشي هغه مونږ ته مشوره راکوی شي په هغه وخت کې هغه مشوره ته په آی پی ایل یا په بیګ بیش یا په بل شي کې ته نشي حاصلوی هغه ته دومره وخت کرکټ کولو سره حاصل کړي که هغه ته
یو کلب ته کړي که افغانستان ته دي کړي که یو ولایت ته دي کړي نو د نوي پلیرانو ته دا ښه ده چې په دې ټیم کې نبي غونته یو سینیر لوبغاړی شته ده چې کرکټ د شروع نه د افغانستان د کرکټ شروع نه تر اوسه پورې ټیم سره ده او کرکټ یې کړی ده او هر لیول کرکټ یې کړی نو د هغې تجربو نه کار اخیستی شي. وخت مو ډېر نه نیسم، د اسیا نه متصل راغلی جنوبي امریکې ته او اروپا ته هم تللي واست، استرالیا ته هم تللي واست، کوم بل هېواد پاتې چې فکر کوئ د کرکټ لپاره غواړئ چې سفر ورته وکړي، یا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره او یا د کوم لیګ کې؟ یاره یو ارمان مې ده، یو خو ورلډ کپ ګټل دي افغانستان ته چې خپل په پلینګ کریر وخت کې دا ارمان مې پوره شي. یو بل ده چې په افغانستان کې یو ټیم مونږ هوسټ کړو. نور مې یو ارمان هم نه ده پاتې چې یاره استرالیا کې لوبه وکړه یا انګلینډ کې، دې ټولو لوبغالو کې هم لوبه وکړه هر ملک کې، خو اوسه پورې مونږ ته دا احساس نه ده شوی چې دا خلک هوسټ کې یا کوربی اوسې هغه څه احساس لري. یو انټرنیشنل ټیم چې ته خپل ملک کې هوسټ کې نو دا به یې ټول نه غټ ارمان وي چې یو بل هیواد په ځای خپل هیواد کې لوبه وکړو. خدای مو دا ارمان پوره که فکر کوئ چې دا به په لنډ وخت کې پوره شي، 2 کالو کې، 3 کالو کې، 1 کال کې، داسې هیله لرئ په زړه کې چې دا به پوره کېږي؟ په هیلې باندې خو روان یو هان صاحب، چې هیله ونه لرو چېرته پوره کېږي. نو خواهش خو همدا دی چې څومره زر تر زره وشي او انشاءالله لرې به نه چې دا ورځ به هم راشي چې افغانستان یو ټیم کوربه شي او هوسټ یې کړي. د خارجي لوبغاړو سره چې تاسو په لیګونو کې لوبېږئ، دلته سره مخامخېږئ، د افغانستان په اړه ورته وایاست، خبرې کوئ، قصې کوئ؟ پوښتنه کوي، اکثره پلیران پوښتنه کوي چې څنګه دي حالات او وضعیت څنګه ده. نو ورته وایو، موږ ورته وایو چې دا چې څه شیان په میډیا کې شو کېږي، څومره چې تاسو ته امیج هغه رقم ښودل کېږي، هغه شی نه ده. نو ډېر د لیوالی د افغانستان عکسونه په ګوګل کې په سرچ کوي، رااړوي، وایي چې دا څومره ښایسته منظرې دي، څومره ښایسته ملک ده. نو داسې نه دي چې نه غواړي څوک راشي. دا فیسیلیټیز چې موږ ورته سهولت ورته برابر کړی شو، هغه ورځ به لرې نه وي چې یو ټیم راشي.